د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. مجاهد وايي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت برخه نه ده خو د پاکستان حکومت غیر اسلامي دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستانی طالبانو هغه څرګندونه چې ګواکې تحریک طالبان د افغانستان د اسلامي امارت یوه څانګه ده رد کړي. د تیر ورځ پر ټویټر د پاکستانی طالبانو یو ویډیو نشر شو چې پکې د دغه ډلې یو مشر نورولي محسود ادعا کوي چې ډله یې د افغانستان اسلامي امارت یوه څانګه ده، خو د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د نورولي محسود دغه ادعاوې رد کړي دي. مجاهد ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د یو سازمان په توګه د افغانستان اسلامي امارت برخه نه ده او دوی دواړه یو ډول اهداف هم نه لري. مجاهد پر پاکستانی طالبانو غږ کړی چې په خپل هیواد کې په سوله او ثبات باندې تمرکز وکړي، ځکه دا مهمه ده چې دوی په پاکستان او سیمه کې د دښمنانو د لاسوهنې د هر چانس مخه ونیسي. نوموړي وویل چې دوی له پاکستان غوښتنه کوي چې د سیمې او د پاکستان د ښه والي لپاره د پاکستانی طالبانو غوښتنو ته پام وکړي. د ذبیح الله مجاهد په وینا پاکستان تحریک طالبان مسله د پاکستان داخلي مسله ده او د افغانستان اسلامي امارت موقف دا دی چې دوی د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. هغه همداراز ویلي چې د پاکستان نظام یو اسلامي نظام نه دی او تر اوسه هم هلته د انګریز قانون حاکم دی. نیویارکر وایي ټرمپ له خلیلزاد غوښتي و چې طالبان د پیسو په بدل کې همکارۍ ته اړ کړي. یوه امریکایي رسنۍ نیویارکر داسې شواهد وړاندې کړي چې د دې ښودنه کوي د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد د مخکینی استازي زلمي خلیلزاد څخه غوښتي و چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې همکارۍ ته یې اړ کړي. دغه ریپورت له مخې د امریکا مخکینی ولسمشر د 2019 کال په اګست میاشت کې خلیلزاد ته ویلي و چې امریکا کولی شي طالبانو ته پیسې ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې د هغه د دولت په غوښتنو عمل وکړي. نیویارکر په دې ریپورت کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ په یوه ناسته کې چې د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي حاضر و له خلیلزاد څخه پوښتنه کړې که طالبانو ته څه ورکړي دوی به له امریکا سره همکارۍ ته حاضر شي. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي د بیلګې په توګه که طالبانو ته پیسې ورکړي آیا هغوی حاضر دي چې له امریکا سره سوله او همکاري وکړي. په دې ریپورت کې راغلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټرمپ ته ټینګار کړی و چې دا کار شونی نه دی ځکه طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل دي او امریکا دوی ته پیسې نشي ورکولی. د مالیې وزارت ویان وایي یوازې په مرکز کې د څه د پاسه 20 ادارو او وزارتونو معاش اجرا شوی دی. 80,000 متقاعدو خپل حقوق ترلاسه کړي دي او نور به یې د تخنیکي ستونزو تر حل کېدو وروسته خپل حقوق ترلاسه کړي. د مالیې وزارت ویان وایي چې دغه معاشونه یې د خپلو عوایدو څخه ورکړي، نه یې قرض کړی او نه یې هم چا مرستې ورکړي دي. د وزارت ویان وایي چې هیله لري تر څو پراختیایي پروژې هم له خپلو کورنیو عوایدو پوره کړي. اسیلا وردګ وایي د افغانستان ډیری سفیرانو په بهر کې غلا او چور پیل کړی دی. د اسلامي همکارۍ سازمان د بشري حقونو د کمیسیون افغانه کمشنره اسیلا وردګ وایي د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان یو شمېر سفیرانو او جنرال کنسلانو په غلا او چور پیل کړی دی او په یو او بل نامه له خلکو پیسې اخلي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي کره شواهد لري چې دغه کسان د قونسلي اسنادو د تایید او پاسپورتونو د اخیستو او تایید په بدل کې له خلکو له ټاکلې اندازې زیاتې او غیر قانوني پیسې اخلي. اسیلا وردګ دغه راز ویلي چې ډیری سفیرانو خپل کارکوونکي په دې بهانه چې معاشونه یې بند شوي په خپلو کورونو باندې کینولي او دغه کسانو معاشونه خپلو بانکي اکاونټونو ته استوي. نوموړي وایي سره له دې چې هر سفیر یا جنرال په سفارت او قونسلګرۍ کې د اوسېدو ځایونه لري خو بیا یې هم د ځان لپاره جلا استوګنځایونه کرایه کړي دي. د په بهرنیو چارو وزارت غږ کړی چې د دغه ډول چور او غلا مخه ونیسي. بلخوا بیا د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي دفتر رئیس ذاکر جلالي ویلي له افغانستانه بهر ټول سفیران او د افغانستان استازي د دوی تر څار لاندې دي او هغه کسان چې له بیت المال سره خیانت کوي حساب به ورسره کیږي. له هند څخه لومړنۍ الوتنه کابل ته راورسېده. د راپورونو له مخې کامیر هوایي شرکت نن له هند څخه د یو شمېر افغانانو په ګډون د دې هیواد مرسته شوي طبي توکي افغانستان ته انتقال کړي دي.
د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وثیق په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې الوتنه کې هغه 15 اتیا تنه افغانان هم هیواد ته رسیدلي چې په هند کې ایثار پاتې و. د نوموړي په خبره د کامیار دی الوتکې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون لپاره د هند 1.6 ټنه درملو مرسته هم کابل ته لیږدولې ده. د یادونې ده چې دا د کابل او ډیلي ترمنځ لومړنۍ الوتنه ده. هند تر دې وړاندې هم افغانستان سره د 50,000 میټریک ټنو غنمو مرسته هم اعلان کړې وه چې هغه به د واګا بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. په کندهار ولایت کې سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر یو ملکي موټر د طالبانو په ډزو کې 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د جمعې په شپه د لیندۍ په شلمه د کندهار ښار د 2مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ملکي موټر د طالبانو د درېدو حکم ته پام ونه کړ. دغه موټر د درولو لپاره د هڅو په وخت کې یو طالب په تېروتنې سره ډزې وکړې. نورو طالبانو فکر وکړ چې له موټره پرې ډزې شوي. په ډله ییزه توګه یې پر ملکي موټر ډزې وکړې. د دغو ډزو په پایله کې یوه ښځه او یوه نجلۍ مړه شوه او 2 میرمنې او 1 سړی ټپیان شوي دي. د طالبانو ځایي مسؤلینو ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او عاملینو ته به یې سزا ورکړل شي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي چې سمونیار عبدالغفار هوتک د کابل 9مې حوزې اړوند د پکتیا کوټ سیمه کې په یو شخصي شخړه کې وژل شوی دی. د یاد وزارت ویان سید خوستی په ټویټر باندې لیکلي تېره ورځ د کابل ښار 9مې حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې په یو شخصي شخړه کې سمونیار عبدالغفار هوتک د کجیر خان د زامنو له لوري ووژل شو چې وروسته د جنرال عبدالغفار زامنو د کجیر خان 2 زامن اظهر خان هجرت خان ووژل. 4 نارینه طارق اصغر عارف کمال 2 زنانه یې زخمیان کړل. هغه دغه راز لیکلي چې پیښه د امنیتي او عدلي ارګانونو تر څېړنې لاندې ده. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دغه پخوانی پوځي چارواکی د طالبانو له لوري وژل شوی دی. امریکا د بشردوستانه ویزو لپاره شرایط سخت کړي. ښایي د امریکا د بشردوستانه ویزو لپاره د زرګونه افغانانو غوښتنلیکونه رد شي. ځینو امریکایي استازو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشردوستانه ویزو برخې د غوښتنلیکونو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي چې له همدې امله ښایي د زرګونه افغانانو غوښتنلیکونه ونه منل شي. سرچینې وایي چې د شرایطو له سختېدو سره زرګونه داسې غوښتنلیکونه شته ده چې په دې شرایطو نشي برابرېدلی، نو ځکه ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشردوستانه ویزې لپاره ډېر غوښتنلیکونه ونه مني. سرچینې کاږي چې دمګړۍ شاوخوا 1.10 افغانانو د بشردوستانه ویزو لپاره په امریکا کې غوښتنلیکونه سپارلي دي، خو تر څو اونیو مخکې یوازې 100 کسه افغانان دې ویزو ته په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د لا ډېرو غوښتنلیکونو ارزونه روانه ده. درنو کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او نورو خبرونو خوشحاله شئ. د الله په امان.